څنګه ده بیا یوسف جان وی په انټرویو کې وی د کاکای سره ظلم وشو چکه کوناټي دی مولانو اما د پېښور یونیورسيټۍ نه پېښور مارډینګ سنټر جوړ شو دلته اوس تاسو بچي د مارډینګ او په حاشیه زده کړه په ښکاره سره کولی شي اما ډیره د افسوس خبره خو دا هم ده چې آیا په دې یونیورسيټۍ کې چې کوم هلکان جنکۍ د تعلیم په بهانه ځي د دوی په کور کې دومره څوک نشته چې دوی خپلو بچو نه خو تپوس نشي کولی خو په د دې انتظامي خلاف راوځي او د دې د انتظامیې نه دا تپوس وکړي داسې ډېر خبرې مخې ته راځي چې په پېښور یونیورسيټۍ ډېر غلط کارونه کیږي او په دیوار باندې پکې د جناسې فوټو هم لګولې شوی دی دلته مخکې چا تعلیم حاصل کړي تپوس کوم چې مخکې هم داسې حالات او کنه صرف وس پکې داسې په حاشیه جوړه شوې ده ये बड़ी अच्छी बात कही आप اما زموږ هغه پټان قوم هغه پښتون قوم چې چرته ماشومه مې سرتوره ولیده نو ورشه بچیا کور ته لاړ شلو پټه په سر کا او بیا راوځه دا وسنی ټیچران او دا وسنی مخلوق چې کم دی دوی چې لومبۍ کالج ته ځي ټیچر ورته وایي چې لوپټه به کوزای کلو پټه دی ون کالج ته بند راځي او د کیمرې مخې ته به هم ناراضي چې درسو دی لوپټه نه وي رښتیا دی وي امر دی جنکو د هم لاندې ډبل ډوټي خرختيږي جو ځکه سان شو کوي